سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه ښایسته جملې مې راوړې دي، مهمه جملې دي، استفاده ته ډېره زیاته کیږي. دوستانو کله چې موږ چاته زنګ ووهو یا چانه پوښتنه کوو چې ته چیرته یې اوس ته چیرته یې، یعنی په پښتو کې وایي، نو په ډویچ کې دغه جمله څنګه وایي؟ داسې وایو wo bist du jetzt، wo bist du jetzt، یعنی ته اوس چیرته یې. د مثال په تور زه جواب ورکوم، په پښتو کې وایم، مثال وایم، زه په بانوف کې یم، یعنی د ریلګاډي په تمځای کې یم. په الماني ژبه کې وایو ich bin in der Bahnhof، ich bin in der Bahnhof، مطلب زه د اورګاډي په تمځای کې یعنی په بانوف کې یم. دوستانو تاسو کولای شئ یوټیوب ته ورشئ، هلته هم دغه ویډیوګانې شته ده او خپلې پوښتنې مو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله تاسو ته به زه وخت سره جوابونه درکوم او اکاونټ در سره هم فالو کړئ. مننه.